بیخي صحیح ده. ټوله در مخ زما ټلیفون دستي در درس مهم دی. عزرایه او غنایه لازم چې ما هستم، ما نشناسي، ما پشه یم خبر بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ډرایو ته چې کله موږ راسو، په دې ډرایو کې په د فری انفارمیشن کې په دغه ځای کې یو دانه فولډر، یو دانه دغه موږ لرو، چش لرو د یوزر اکاونټ په نامه یو فایل لرو. سیسو دا بند کپسی دا راواخه مګزمایز تاسو چیرې ویډیو چې تاسو سیو کړل دی نه چې دا سیوی برابر د ویډیو و چیرې ورته یو پلاپل دغه د سیو کړل نه سپیکینګ. ګوره what is user account؟ پرون میم درته ویل چې user account means user decision، د یوزر تصمیم، څه وکم، څنګه وکم، ولې وکم، کله وکم. ګوره درې کاره دي. سیسو دا درې سره محدودیتونه موږ لګولی سو، کله، څنګه او څه ډول. سیسو او ولې. اډوانټیج ګټه چې ده secure data and software from another resource. ګوره ډیټا او سافټویرونه د نورو یوزرونو څخه ګوري. ما پرون درته ویل چې یوزر کسر چې دی موږ تعریف داسې کړی وو چې یوزر کمپیوټر ته کښیني هغه ته یوزر دی. یا دلته بیا چې دی په خود په کمپیوټر کې بیا یوزر څه معنا؟ یوزر ته ورننوتل د یا ورننوتو لارې ته یوزر ویل کېږي. سیسو فرض که دا وتاک دی لس دروازې لري. سیسو هره دروازه چې پر راسي یو خو وخت معلوم دی چې پر دا وخت به دا دروازه خلاصي تا ته. سیسو یو کار معلوم دی چې رالی بلنو دغه په کمپیوټر کار ملره، دغه په کمپیوټر کار ملره، ستا خپل کار معلوم دی، دغه خپل کار معلوم دی. سیسو زه تا داسې جوړولی سم چې پر دې دروازه رالی فقط زما په چوکۍ کې به کښېنې، نور به یې وخوړی شم کولی، ډسکټاپ ته رالی نور کار نسم کولی. سیسو تا داسې جوړولی سم چې د ټول وتاک اختیار درکړه. سیسو داسې دغه دې زرونو ته دا د کمپیوټر دروازو ته ویل کېږي. سیسو د هغه څخه وروسته چې رالو دلته وي هاف ټو کاینډ اف یوزر اکاونټ. موږ په عموم کې دوه ډوله یوزر اکاونټونه لرو، یعنې دوه ډوله لارې لرو. یوې ته لیو اکاونټ یا لیو ژوندۍ لار ویل کېږي او بل ته لوکل اکاونټ ویل کېږي. سیزونه لوکل لیو اکاونټ کوم اکاونټ دی؟ لیو اکاونټ وایي that account which works on internet connection is called the لیو اکاونټ. ګوره هغه اکاونټ چې د انټرنیټ په شتون کې کار کوي دې ته لیو اکاونټ ویل کېږي. لیو اکاونټ یو بل نوم هم لري، دې ته څه ویل کېږي؟ مایکروسافټ اکاونټ. سیسو دا هغه اکاونټ چې کله جوړ کې به انټرنیټ کار نه کوي. په افغانستان کې شاید استفاده لازم وي، یوازې د مخابراتو په وزارت کې شاید دي، ځکه هلته انټرنیټ زورور دی. نور دا ځایونه موږ د واتساپ میسج نسو استولی، به د زما دونه کمپیوټر څنګه راښوروي. سیسو دا مطلق کمپیوټر کمزوري دی، کار نه کوي. او کله چې دی جوړ کړي د مایکروسافټ اکاونټ، نور بیا دې کمپیوټر ته ضرورت هم نشته. دا خدای دې وکړي چې داسې یوه ډبره کښته کې، بل لوړه کې، ټکوره کې لاړ شه دغه په کمپیوټر کې راخلاص کړه خپل کمپیوټر ته، لکه آی ډي د فیسبوک آی ډي. صحیح شو؟ ایمیل سر به خلاص. ایمیل دی 15 جی بي ځای پر هر ایمیل درکول کېږي په ګوګل ډرایو کې. 15 جی بي ځای چې درکړي، 15 جی بي بیخي ډېره ډیټا ده پکې کښېږدي، 100 کاله پرته ده، خرابېږي نه. صحیح شو؟ local account کوم اکاونټ وایي؟ those account which works without internet connection is called the local account. ګوره هغه اکاونټ کوم چې بغیر د انټرنیټ څخه کار کوي عبارت له کوم اکاونټ څخه دی؟ لوکل اکاونټ څخه دی. وای وی هاف ټو کاینډ اف لوکل اکاونټ. لوکل اکاونټونه بیا موږ دوه ډوله لرو، یو ته اډمنسټریټور ویل کېږي، 3 کاینډ لوکل ټونه. سیسونه 3 کاینډ اف لوکل اکاونټ، یو ته اډمنسټریټور ویل کېږي، بل ته سټنډرډ ویل کېږي، بل ته چیپس اکاونټ ویل کېږي. پرون په یاد یې اډمنسټریټور اکاونټ وای آل ان آل هغه اکاونټ چې 100% اختیار ستا په لاس کې دی د کمپیوټر. 100% سر مخلاصو لازم لا سر دې خلاصېږي. که ما درته ویل چې ازارګۍ عبارت ته غوږۍ صحیح ده. آل ان آل یعنی کان any work on your PC، هر کار ستا په کمپیوټر کې کولی شي. لاندې به وایي we have two kind of administrator account. د administrator بیا پر دوه ډوله ویشل شوی دی، یو ته local administrator ویل کېږي، بل ته built-in administrator ویل کېږي. لوکل او built-in administrator. لوکل بیا دغه دی دا موږ چې پکې موجود او 1% اختیار زموږ په لاس کې دی. صحیح شو؟ مګر built-in بیا هغه اکاونټ دی چې مخکې له مخکې څخه جوړ شوی دی، موږ ته غیر فعاله دی. په وینډوز کې چې کله وینډوز انسټال کړئ دا ورسره جوړېږي خو غیر فعال کار نه کوي. د دې لپاره پیدا دا ده چې کله د کمپیوټر ډېر د کاره ولوېدی
یو 15 کلن سپین ږیری ځین جوړ شو راولاړ شو وینډوز مه ورکوه بلټن اکاونټ فعاله که داسې بسې لکه نوی وینډوز چې 25 کلن ځوان صحیح سلو داسې جوړېږي how to enable built-in account څنګه دا built-in account یا دا مخکې له مخکې څخه چې په وینډوز کې جوړېږي دا موږ څنګه enable کړو څنګه جوړ کړو ځان ته استفاده ځم وکړو د دې د استفادې دپاره ما درته ویلي دي چې run new رن جوړ کړه ګوره رن مې نه خلاصه کړه ټایپ ولیکه کې کنټرول یوزرز پاسورډز انټر وسیسو بیا ولاړ ته کلیک پر اډوانس وکړه بیا پر اډوانس کلیک وکړه بیا ډبل کلیک پر یوزر فولډر وکړه بیا ډبل کلیک پر اډمن اکاونټ وکړه بیا چیک اپ بند کړه چې بنده اکاونټ از ډیزیبلډ ګوره رن مې نور خلاصه کړه پر رن مې کې مال چی شو وهي رن پاسورد کنټرول user passwords چشي user password yes چشي دوا انټر کړه ما درته ویله مال بیا چی ولاړ سي اډوانس ته بیا اډوانس ته ورس بیا پر یوزر فولډر ډبل کلیک وکړه بیا اډمنسټریټر اکاونټ ویني دا ته ورته لیکلي بلټن مخکې دا جوړ شوی دی سیسلو پر دې راسته کلیک وکړه پراپرټیز ته راسه بیا راسه دغه اکاونټ از ډیزیبلډ چیک اپ کا بند کړه راسه اپلای اوس که زه دا چیک اپ نه کړم ګوره دا اپلای دی دا اوکې دی سیسو زه کمپیوټر کولپوم دا چې مې کولف کړي دلته زه څو اکاونټ لرم 2 دانې لرم دا یو دانه سار په تدریس کې ما جوړ کړي سیسلو مخکې مې دا هم درلودي یو د رفیع الله په نامه دی بل د روزګان یونیورسيټي په نامه دی سیسو دا روزګان یونیورسيټي را خلاصوم دلته خپل پاسورډ کوم چې شو زما پاسورډ راځم اډمنسټریټر اکاونټ فعال کوم پر دې ورسته کلیک وکم پرافرټیز ته راځم دلته اکاونټ از ډیزیبلډ فعال کوم دا وکې ک دا بند ک وس دغه وک کمپیوټر کولف ک چې کولف کې پر دې ځای دغه غشي وو دلته به ماته 3 اکاونټ راس اډمنسټریټر د دې سره فعال شوی ستاسو د تعلم د لپاره اډمنسټریټر فعالي په نور کې متخیل تل عمر د لپاره مشکل دا دی چې په کمپیوټر کې د اډمنسټریټر اکاونټ کې بس وس په مثال په ژوندۍ باندې درکم د ادارې مدیر خراب بیا ته داسې موایسه اوه مگر که ماویان خراب سموای اسم وجر اوه دغه اډمنسټریټر دی پروتیا سیسو دغه صفه مگر داخلي جمهور ته داخلي جمهور خو نو چیرته دی فعال کړی نو نور کې جواب په دغه نور په دغه کې د سواوري بل خاطر غدا فار به شخه و دا فار مثلا نور څنګه خلاصيه نه هو غدا فار به شنه زاد خلاص نو ته درې خام دغه نه لري ها کوډ خو نه لري یا وس کوډ نه لري اوس غیر کوډ ولا دي سیسو نو دا کچيري غیر فعالي پروتي پر ګټه پروتي کله چې د ضرورت سو فعاله ک کار زواخه مگر که فعاله کې خامخا خدای مکړه کدی در سواوشتي بیا د کمپیوټر وینډوز ته اړتیا لري چې وایي اډمنسټریټر که یو ځل سټانډرډ ته واوشتي یا لوکل ته واوشتي بس اختیار دې د لاس ورکړي په دې صورت کې چې واجب راوي کمپیوټر دې بند کړي صحیح سو راځم پر دې باندې دا پاسورډ چې شي دا شي بیا به راسې کوم ځای ته برته به دغه ځای ته راسې دلته لاندې موږ څه لرو خلاص how to create user account او delete account څنګه جوړ کو او delete کو سټانډرډ یوزرونه 100 دانې جوړولای شي په سلو کې به یو دانه اډمن ولا د اډمنسټریټر اکاونټ خو ګرځه په وینډوز 8 یو کې 250 لاري جوړولای شي سم په خلاصو اته دا به مینیمایز کو سیسو را بسو کنټرول پنل ته راسته کلیک چې به مې وکړي پرسونالایز ته چې برالو ډیسکټاپ ته چې برالو دغه کنټرول پنل چې به فعال کړي دا به مې وکړي لاندې لار دا چې دا به مې بند کړي دا به مې بند کړي دلته به موږ کنټرول پنل پیدا کړي کوم دی ها یا ریفریش باید باندې خو دا مې نه دی فعال کړی نو چې ریفریش ورکړه دا دی وسره سیسو پر دې به ډبل کلیک وکړي یوزر اکاونټ ته به ولاړ شي کوم دی دوه دنې الخوان چې دا یو ګلابي دی بل څوک دی په چاخچه کې څناست یا سیسو دا به راخلاص کړي لومړی وایي میک چینجز ټو یور یوزر اکاونټ تغیرات کراول ستا په یوزر اکاونټ کې وایي میک چینجز ټو مای اکاونټ ان پی سي په دغه پی سي کې یا پرسون تمرته وایي ازملا دا پی سي څه معنا دا معنا چې نوی اکاونټ یا زاره نه سم ته وایه نصیب الله دا د کمپیوټر سیسټم کورانه شه تم سم څه جوړې مسته ترى توه پیسې سبب د استاد د یو سمسنګ دلته وایي change your account name دا روزګان یونیورسيټیز ما د اکاونټ یا د یوزر نیم دی دا تغیریږي پکې ډول یې تغیریږي
او منیج انادر اکاونټ نور اکاونټونه پکې جوړیږي. راځو پر منیج انادر اکاونټ باندې کلیک کوو. دا یس کا چې یس کې موږ 4 دانې لرو. زه به دا یو دانه یو واری بند کم. صحیح سول کم یو بند کم دا غو اډمنسټریټر به بند کم. دا په در نه خرید د سیسو را به سي کم ځای ته اډوانس ته براسي. بیا به دی اډوانس ته راسي. بیا به پر دې باندې ډبل کلیک وکړي او چیرې بلانه خدای خیر کړي. پر دې به ډبل کلیک وکړي. پر دې به راستا کلیک وکړي. دې ته براسي او دا به کلیک کړي. دا به وکړي کې دا به بند کړي. دا به بند کړي. دا څه به یو ځل دی ووځي او برته بدلته ول راسي. ویني چې وس نسته. صحیح یو اورزګان یونیورسيټي په نامه لرم. بل د رفیولا په نامه لرم. سار جوړ شوی دی. بل د ګویسټ څه معنا او دی بیا د میرمه سره ډیر سخت شارټ دی. کمپیوټر ګوره وای مهمان از بند اپ رحمي تسوي دي سید رحمي بعد نه په لګیږي. میرمه خپل نه ورځي وای د څخان مخ کنځل راته کوي. ګویسټ یو بل نوم لري نه چې شي دی. add a user account یو دانه دروازه بل ور جوړ کړه. ګوره دلته وای وینډوز cannot connect to the internet right now. تو ستا وینډوز د انټرنیټ سره وصل نه دی. وای check your internet connection and try again if later if you want to add a Microsoft account. ګوره کچېرې ته غواړې انټرنیټ کنیکشن دې چک بیا Microsoft account جوړ کړه. ما ټول ملغه په انټرنیټ کې کار کوي. سیسو اوس موږ ساده جوړو. پس کله چې په نامه زیا خورکی په نامه جوړول. سیسو پاسورډ غواړې او زیا راسو دلته چې جوړ کړ. زیا دا پاسورډ هینټ دی. هینټ څه معنا؟ شپر ستاو د کمپیوټر په مابین پروت دی. فرض کا دا پاسورډ چې وس ما زیا ور واچوي دا ما د مشر ور تخلص دی. سیسلو تخلص دې زلته ته کومه چې د پاسورډ شپ واضح ته کوم چې د FSD مساوي FSD is the name of the چشي the nickname of my چشي older brother. سیسو older brother چاته ته معلوم دي. مګر زه چې پاسورډ یو ځل غلط ورکم ماته د ژغ ملري چشم باندې جنگ دی. الله دا انګل مره راغلی دی انګلیسي وایم. لاست نیم سیسو مقصد ما په انګلیسي کې ډیر مره ګرځوي. ما یو نیمه میاشت یو ژمې ویلې دی. یو نیمه میاشت بل ژمې ویلې. اته پیدا و چې بس دروازه اوریدل نه ودی. بس دا دی اوس چې واورېدل. شمو سره کېږي دا اوس مثال په خلاصو کله چې یو ځل پاسورډ غلط ورکې بس دای د تراړې چې د مشورو ته خلاص دي ستابه په یاد درسي. را بس نیکسټ وک مټخه کوم یو ټخی دلته سوال څه کړی وای آیا دا د کوشنی پاسورډ دی؟ که د کوشنی دی نو بیا کوشنی موږ خپل سر نه لکو هغه ته بیا وایي چې هدایت کوو چې دا کار وکړه دا مک سیسو د چا د کور او دکان او د دې شی مرغلا کوو په سړک مګرزه سیسو نو یا نه دی دا چل ډیپوت ما دا محدودیتونه په لګول کته بیا خلاص یا موږ په لګو دا نن راځو د خیر سیسو لږ کوټي به درس چا به کوی به وي څو لاس سیسو فینیش بکی زه اوس د کوشنی اکاونټ نه جوړوم. دا د زیا په نامه جوړس کچیر ز کمپیوټر لاکم و دې ځای ته راسم د زیا په نامه پاسورډ په دغه کلیک وکم دا موږ دلته لرو. سیسو راځم پر دې ځای کلیک کوم. دلته راځم چې هغه خپل پاسورډ کوم راخلاصول. دا موږ چې شو کوي پاسورډ وی ورواچو یوزر نیم جوړ کړئ. سیسو که پر دې واس کلیک وکړئ دلته موږ ته چې راځي چینج دی اکاونټ نیم نوم یې تغییرېږي. راسو دا ورواچو نوې نوم ورواچو رپی انټرک دا دی رپی تاسو سیسو پاسورډ ورته غره کلیک پر وکړه دلته چې تاسو غواړئ نوې پاسورډ کمپره وکړه و که چیرې پر دغه یوزر واسه پاسورډ یې بدله بیا زوړ پاسورډ څه غواړئ وای اولډ پاسورډ بیا وای نیو پاسورډ بیا وای کمپره پاسورډ هغه بیا درته ښیم چې څنګه موږ کولی شو چې بغیر د زاړه پاسورډ څخه د ده ورواړو. سیسو دا هم ځناړو دغه څخه وروسته راځو پیمنټ سیفټي ته. هغه بیا هغه د کورنۍ د خوا محدودیتونه پر لګول دي. چینج د اکاونټ ټایپ دا ولې واړوه کلیک پر وکړه سټانډرډ ته اړه کډمنسټریټر ته اړه وره ستې دې فکر یې چې دغه اورزګان یونیورسيټي په نامه دغه سټانډرډ تر سوا نه وړي ښه دی په هغو کار ملري. بیا راځو ورسته په کمپیوټر کې هغه اصلي یوزر چې ټیپ کښې لګیا است هغه درته ښیم. ډیلیټ اکاونټ کلیک پر وکړه راسه کیف ډیلیټ فایل ډیلیټ اکاونټ بس دا ولاړ ګورئ سر مې خلاص ان شاء الله.
بیا کلیک پر وکړه راسه پر سیټ اپ فیملی سیفټي باندې کلیک وکړه راسه دا یس کا چې یس دې کوي په دې ځای کې ټرن ان فیملی سیفټي باندې کلیک وکړه په دا اکاونټس ګوره پر دې چې کلیک وکړي موږ ودې ځای ته راځو سیسو دلته به راسې پر یو اکاونټ باندې به کلیک وکړي زما پر اکاونټ ګوره زه دې اکاونټ ته اوس یو پاسورډ خو موږ هغلته د اداتو پاسورډ راچوي اوس راځم یو تصویر پر درېږي تصویر چې پر درې پر دا براوز باندې به کلیک وکړي کله چې کلیک وکړي دلته به یو تصویر راواخلي پس که زه دا تصویر راخم راسه چې ځکه دا انتخاب کړه یا دا انتخاب کړه یا کوم دا انتخاب کړه راسه چوز یې کړه چې چوز دې کړي اوس پر دې ځای هغه تصویر درېږي ګورئ ولې ورته وخندل صحیح څه راسې پر یو اکاونټ باندې به کلیک وکړې دلته به ساین ان اپشن ته راسې ګوره ساین ان ته چې راغلې دلته څو ډوله پاسورډونه موږ لرو په دې ځای کې چینج پاسورډ دا مخکنی پاسورډ تغیروي په دې ځای کې پکچر تصویر ولېږي زه به دا ریم وکړم دا به وغځم چې نوی ور واچوم دلته پین پاسورډ دی که زه راسم دا پین ور واچوم پین کوم پاسورډ یو وارې زوړ پاسورډ درڅخه غواړي دا چې دې ور واچوي پین پاسورډ کوم پاسورډ دی 1 2 1 2 صحیح شو راسه 1 2 1 2 راسه دا پینش دا د عادت پاسورډ صحیح شو که وزه دې کول کوم دلته کلیک پر وکم په دې ځای کې زما څه پین غواړي صحیح شو راسه کوم که زه پین غلط ورکم دا بټن نه قبلي یوازې عادت قبلي انټرک نست صحیح شو دلته بیا دې څه راته وایي دلته وایي پین دا عادت درته راوړي صحیح شو بیا غلط ورکوم انټرک انکورکټ راسه پین سم ورکوي بیا به دا کلی باندې کلیک وکړم ته شی نه درته راوړي پاسورډ دلته بیا اوس د چیش په نامه پاسورډ څه غواړي ازور ګوره دوه پاسورډ موږ واچول یو پین سو یو چیز دی د حروف دی صحیح سو پین ته راځي پین کلیک وکړه اوس پین درڅخه غواړي که په بل خلاصې بل درته راغواړي که پاسورډ د کل د تصویر دوره چې هغه به اوس ورته راسو زه به یارې د چیش پر اساس ورسم د پین پر اساس به ور داخل سم چې دا کې وای بلا وکې مکې نه غواړي دا خلاص صحیح سو دلته بعض کمپیوټران په دې ځای کې درته راوړي فیس فینګر او فیس ریکاګنیشن هغه بیا د سترګو د ګوتې د هغه پاسورډونه راوړي په دې ځای کې په دا ساين ان کې صحیح سولو دا یې نه راوړي د ګوتې پاسورډ دا هم لري دا اوس یې نه دی راوړی صحیح راځو د تصویر د مراچو پر اټ پکچر به کلیک وکړه دلته به یو واری خپل پاسورډ ورواچه پاسورډ چې دی ورواچي دا به انټر کې چوز پکچر باندې به کلیک وکړه څه وای دغه دا تصویر ورواچوم راسه اوپن یې کړ اوپن دې کړئ ګوره یوز دیس پکچر استفاده د دغه څه کوم څنګه د دې سترګې سره تر دې سترګې پرې د دې سترګې سره د تسپو د زنبکه پرې تسپو د زنبکه ولارسه د راسته سترګې پرې دا یو سټپ صحیح شو د دې سترګې سره بیا ولارسه تر دې ځای پرې د دې ځای څخه بیا راسه د تسپو د زنبکه پرې د دې ځای څخه بیا ولارسه د کومه ځای د راسته سترګې پرې فینیش صحیح شو اوس که زه دا کول کوم ما دا دی کولف کړئ که کلیک پر وکړې ګوره دا د تصویر پاسورډ دی که غلط ورکم د زما سره دا نه مني وایي د پکچر پاسورډ از انکورکټ مګر که چیرې د دې چرګې سره راسم تر دې چرګې پرې د دې ځای راسم د تسپو د زنبکه پرې د دې ځای راسم تر راسته سترګې پرې دی به کړپ خلاص راته دلته خو مې وکې کړی نه دی غږ هم نه کړی غږ خو یارې مه لره ګوره تر دې ځای رالم د دې ځای څخه راسه تر دې ځای کوچوخ په پتې کې نه وي ویني چې خلاص صحیح شو ګوره زه بیرته کولپوم ډیسکټاپ ته به ولاړ شم بله به مې بیا زړه ته نه لوېږي دا ځای خو دا دی نه دی دی چټک دا وارې خلاص کړي د دې ځای ولاړ شم د دې ځای څخه تر دې ځای راس ته بیا څه لنډ ور واچوئ مشکل نه لري صحیح شو اوس که نو چیرې دا غلط وه دا غلط شو دلته بیا چیش درته راوړي دلته بیا وایي دا فرض کړه زه غلط راوړم سټارټ اور سویچ ټو پاسورډ پاسورډ ته واړوم دلته پین غواړي پاسورډ غواړي که پکچر غواړي ګوره درې سره درته راوړي پکچر یې خلاصه پاسورډ یې خلاصه که په پین خوش زه هم په پین وساري 12 کې وبس دی به خلاص کړه صحیح شو سره مې خلاص ان شاء الله اوس رن مینو بندیږي یوزر اکاونټ بندیږي کنټرول پنل بندیږي بند کړی مې دي صحیح شو دا کنټرول پنل او رن مینو به مې بند کړه بیا به پر ډیسکټاپ خوارکي راسته کلیک وکړي د راسته کلیک د لارې به مې رن مینو راخلاصوله د جی پی ایډیټ د لارې دا هم سبا بله ورځ د تخنیک په ورځ کې د راسته کلیک هم بندونست صحیح شو بیا د کومې خوا کې بیا زه یو څوک ته وایي یوزر اکاونټ دی صحیح شو زه یوزر اضافه کوم زه ډیلیټوم زه پاسورډ ورچوم دا به بیا څه به کوي د هغه دپاره بیا موږ یوه لار بله د سی ام ډي د لرو صحیح شو ګوټو ته به ډېر نه ګورې دغه اتله بله کم معلومیږي لکه
په یو مانده کې چک شلي ښه رابسې دلته ګورئ او دې ته ګورئ دا بیا د پاسورډ په ماتېدو په ورځ بیا د پدر درته خوري دا کمانډونه په یاد یې لرئ پر ما کنټرول پانل باندې یوزر اکاونټ باندې ماته څوک وایي یو یوزر اضافه کړه یو یوزر ځن ډیلیټ کړه یو یوزر ته کوډ ور واچو د یو څه وغورځو دا زه څنګه وکړم او بل هم دا طریقه ده چې کمپیوټر یې څوک درکوي په لاس پاسورډ یې در خلاص کړي مګر ستا پاسورډ نه دی د کمپیوټر په اختیار کې دی خو پاسورډ چې زوړ پاسورډ ور نه کړي نه بدلیږي نه ډیلیټیږي ته به داسې ډیلیټوي چې زوړ ونه غواړي بس دغه یې ور ډیلیټ کړي او بدل کړي صحیح شو رابسې په دې ځای کې به اول نیټ یوزر ووایه نیټ یوزر تا ته څه یوزرونه لري هغه درته راوړي صحیح شو ګوره اډمنسټریټر لرم ګوسټ لرم رفیع الله لرم اورزګان یونیورسيټي لرم صحیح شو زه دغه دوه خو باندې ګوسټ او اډمنسټریټر باندې خو راوړل خو هلته نشته زه رفیع الله ډیلیټوم ګوره که زه دلته راسم پر دې ځای باندې زه چیش لرم دا هم د هغه شی لرم اوس ښه په یاد ولرئ که کلیک پر وکړم ماته دوه یې زره دا لري رفیع الله او دغه دي صحیح شو ماته یې څوک وایي دا رفیع الله ورک کړه د دې ځای صحیح شو رابسې چیش په وکړې نیټ یوزر بیا به راسې چیش په ولیکې هغه سپیل ته ګوره رفیع الله دا رقم دی صحیح شو رای پیو الله دی ځان به خلاص شو رابسې دلته به چیش په وکړې دا اوس دی څه به کوي ډیلیټوي صحیح شو بیا به سپیس ورکړې غلط مې ولیکې د ډیلیټولو لپاره زه پاسورډ ورځم اول افلا دا به زه ډیلیټ کړم یو نوی به جوړ کړم یعنې صحیح شو نوی جوړوم څنګه جوړوم ځکه دا د رفیع الله د آیا مخ ته د سختې رسم کوي دا ته به یو سلاش ورکړي پر اټ به ولیکئ بیا به راسې د زیا په نامه یو دانه به ورکړي موږ دوه دانې درلوده وه انټر یې کړه بس راسې اکزیټ کړه اوس دا یې کولپ کړه چې کولپ دې کوي دلته به موږ 3000 ولرو دا ځای راخلاص کړه 3000 د زیا په نامه دا د اضافه شوی دی خو دی پاسورډ نه لري صحیح شو غواړم یوزر اکاونټ د کنټرول پانل باندې زه غواړم چې شو کوم پاسورډ هم د دغه لارې ور واچوم د سیم ډي د لارې صحیح شو رابسې کمانډ پرانټ اډمن بر اخلاص کې دا بر اخلاص کې دلته بلاندې ورته ولیکې نیټ یوزر انټر وکړه بیا به نیټ یوزر بیا زیا بیا سپیس شفت اته ووهه شفت اته انټر دلته پاسورډ ورک چې پاسورډ ورک زیا معلومیږي نه انټر بیا ورته ولیکه زیا انټر کول سکسسفولي کمانډ کمپلیټ سکسسفولي بس صحیح شو رابسې اگزیټ پسې صحیح شو د دې څه به وځي دا به لاک کې چې لاک دې کوي پر دې کلیک وکړه اوس راسه زیا باندې کلیک وکړه چې کلیک دې وکړي دا د پاسورډ څه غواړي صحیح شو اوس نو ورځګان یونیورسيټي ته راځم د دې دا د پاسورډ لري شی ویني صحیح شو انټر چې انټر دې کړئ زه د دې څه پاسورډ غورځم ګوره د دې څه پاسورډ غورځم پاسورډ خو راچوي وخت مل دی نیټ یوزر راسه ورځګان یونیورسيټي ورک څه شي سپیل کې به غلطیا نه راولي ورځګان یونیورسيټي څه شي ورځګان یونیورسيټي سپیس شفت اته انټر کړه څه شمو شفت اته انټر کړه صحیح شو دا انټرونه چې ووله راوسې دا سکسس دا به بند کې راوسې دا به لاک کې چې لاک دې کې پر دې به کلیک وکړي دا الله اوس دا یو پاسورډ لري صحیح شو مګر که زه دا ور غلط کړم بل پاسورډ نه لري که پر دې کلیک وکړم دا دې ورک دي سر په خلاصو په خلاصو پین درلود مګر پاسورډ نه درلود افرین پین نه لري اوس زه پاسورډ واچوم دغه ورځګان یونیورسيټي ته راځم په دې ځای کې ورته لیکم نیټ یوزر نیټ دی که میټ دی ښه نیټ یوزر څه شي نیټ یوزر بیا راسه ورځګان څه شي ورځګان یونیورسيټي سپیس شفت اته انټر راسه صحیح شو دا د استاد چې شکولې په دغه پاکوډونه چې شکول کې پیل هغه زما کار زما خپل پاسورډ دی هغه زه تاسو نه سم شوی یعنی تا پاسورډ ورول کیږي و شخصي پاسورډ دی راسه دا د ګوره پاسورډ وس خواړیا که زه دا غلط ورکم ماته د کلی ورکشان را اړي سيزونو وس چې پکچر غواړي که کلی بل ور موږ وای مستقیم ډیسکټاپ ولاړی مګر وس پاسورډ غواړي سيسو کلیک کوم راسه دلته چې ورکا پاسورډ سر بخلاص ان شاء الله طبعا طبعا يكن ما يصير ثيرابي ده زياده خو بیا یا ولکم شندیلا مجم نور شي الله ردی خو نه دي چې تا ودی خالي رکیو زیاله دی بالا خلاص سوات رحم صاحب زړه مره باندې سوځه نورم غاست شه راځو اوس نو محدودیتونه پر لګو
صحیح شو یو دانه یوزر اکاونټ به زه جوړ کړم سی ام ډي چې مې راخلاصه کړله دا ته به ولیکم نیټ یوزر په کوم یوزر اکاونټ کې نیټ یوزر چې مې ولیکل په ضیا کې کار کوم صحیح شو دغه رپیوله به زه وغورځوم نیټ یوزر د ډیلیټېدو چم مې نه و درښولی صحیح شولو نیټ یوزر رابسې ر ار آی به مخته کې رفیوله دلته راسه چې شو ورته اول سلش ولیکه سلش چې دې ولیکې ډیلیټ چې شي ډیلیټ بیا راسه هغه پاسورډ ورکړه پاسورډ نه دا یوزر نیم انټر غلط مې کوي ګورئ صحیح سو پوه شولم چې ولې غلط سو دا موږ د کومې لارې دا سی ام ډي راخلاصه کړه په رن منو کې مال سی ام ډي ګوره دا یو ساده سی ام ډي ده دا یې لږ شی ده صحیح سولو ته به چیرې راخلاصوې ته به پر دې راسته کلیک کوې د اډمین په حیث به یې راخلاصوې اډمین که دلته نه ول بیا به دلته سرچ راخلاصوئ دلته به سی ام ډي وهئ سی ام ډي چې درته راوړل پر دې به راسته کلیک کوې د چیش په حیث به راخلاصوې رن اس اډمنسټریټر پر دې چې کلیک وکړئ دا به یس کې چې یس دې کړئ په دې ځای کې به ولیکئ نیټ یوزر بیا به چیش ولیکئ نیټ یوزر سلاش ډیلیټ صحیح شو بیا سپیس بیا رفیولا انټر وکړه لاړ یاله صحیح شو اوس که دا زه لاکم پر دې ځای کلیک وکړم یوازې زیا لرم دغه نه لرم صحیح شو رابسې بیا به څه شي وکړې پاسورډ به ورکړې دا زما پاسورډ به اخر څه وویل چې په دا ډېرو خبرو کې ښه بل څه شي و کنټرول پنل کې کومه دی دا دی دلته چې رالو اوس محدودیتونه پر لګوو دوه ډوله محدودیتونه دي راسه زیاته منیج انادر اکاونټ ته راسه یس پر وکړه دلته راسه زیاته ور داخل سه سیټ اپ فیملی سیفټي ته ورسه او دلته دا چیز کدام یس که دلته راسه اکاونټس ویني پر اکاونټس باندې به کلیک وکړې په دې ځای کې به چیز وکړې پر دغه باندې به کلیک وکړې دا باندې به ایډیټ باندې به کلیک وکړې دا به یس کې چې یس دې کوي په دې ځای کې موږ د ډولونو ته راوایي اډمنسټریټر سټانډرډ چیلډز صحیح شو دی به چیلډز ته واړی صحیح شو ګوره موږ پر بلې ونس کوی موږ چیلډز کوچنی تاکې به وو صحیح شو دا به وکې کې چې وکې دې کوي په عادي حالت سره دته 10% اختیار ورکول کېږي صحیح شو 10% اوس به راسې پر دې باندې به کلیک وکړې کله چې دې سیټ اف اکاونټ فور اساینډ راسه اوس دی لږ زه ووځو دې خواته چیرې دې اکاونټس یور اکاونټس ته راسه اکاونټس باندې چې دې کلیک وکړئ او دې اکاونټس ته راسه دا زیا راخلاص کړه ایډیټ ته راسه یس یې کړه خدایه چې مې راوړي چیرې دی شاید د دې ځای یارې ووځه دا دی صحیح شولو دلته به پر دې کلیک وکړې کله چې دې کلیک وکړئ اوس څه درته وایي اوس دا شیان خلاص دي که پر اپ ودرېږئ وایي هېڅ هم نه کوم مزګر د کار یې ده صحیح شو زه ورته وایم یا ان امپورس کرنٹ سیټینګ دا زه دلته سیټینګ کوم دلته وینډوز سیټینګز د وینډوز تنظیمات دي اکټیویټیز ریپورټینګ معنا د فعالیتونو راپور ته کوم کار باید دوی ترسره کړي لاندې ویلي دي وایي ویب فلټرینګ دا بیا دا معنا چې ویب سایټونه دوی څنګه راخلاص کړي په ویب سایټونو کې زه فلټر ورته کوم صحیح شو دا راخلاص کړه دا مه راخلاصوه دا راخلاص کړه راسه ویب فلټرینګ باندې چې کله کلیک وکړئ دلته دوه خانې ماته راوړي یو وایي زیا کن یوز آل ویب سایټ زیا کولی شي ټول ویب سایټونه استفاده کړي یا نو زما کوچنی ورور دی دی بالا بېادبي دي ما پسې کسیان هم ګوري صحیح شولو زه یوازې www.educate.app.com یعنی د افغانستان د ایجوکیشنل یا تعلیمي سایټ ور پرېږدم صحیح شولو بل نه ور پرېږدم ځکه چې دی مطالعه کوي مکتبي هلک دی چې یو شی زده کړي داسې نه چې د ډیسکټاپ ګوټو ته ګوري لکه اتل صحیح شو رابسه یا زیا can only use the website I allow زیا یوازې هغه ویب سایټونو استفاده کولی شي چې زه اجازه ورکړم عبدالغفار خان سر به دې په خلاصېږي که یا ښه زه کوشش وکړم سر دې په خلاص شه پر دې باندې به کلیک وکړې یو سیټ ویب فلټرینګ لیول دی دا یې لکوه رابسې allow or block specific ویب سایټ باندې به کلیک وکړې دا پر بند که دا پر خلاص که صحیح شو دا چې دې راخلاص کړي دوې خانې مشترک وي یو د allow اجازه ورکړه بل د بلاک بند یې کړه فرض که فیسبوک خو ناکې د وخت ضایع ده www.facebook ګوره .com دا چې دې ولیکئ دا بلاک چې بلاک دې کوي دی به دلته راسي دا اوس ما په کمپیوټر کې دا نسي راخلاصولی صحیح شو بل به راسې www.google.com ګوګل څه د استفاده کولی شي څه د تعلیم په بخش کې راسه د الاو صحیح شو بل www.edu.af.com دا د افغانستان تعلیمي سایټ دی دا چیز کې د الاو بل www.educate.app.com
څه شي دی youtube.com دا دې نه کې را خلاص بلاک یوټیوب کې انجینر دي سیسو بالا خو بس نو سر نو په خلاصوي استاد بل مخبره وشته دا اوس نور چې نور دا خو یوازې دا څلور ډاټ کامونه نه دي دا په ضرور نه دي دا په ضرور دي په ضرور زه چې د کمپیوټر ساينس په ریژم دا 15 دانې مزده دي سیسو نور مې نه دي زده نو به د کوچنی الګ څه وځي دغه به څه استایي نو دغه به څه استایي چې ستاسو دادی ته به څنګه کې ته به راځي دغه کروم مخ شي وینیا دا کروم ته براوزر وای براوزر بیا دا معنی چې د سایټونو کې راخلاصيږي څه و دې کروم مخ ته بیا پرسبانان دغه وای کروم یې نه ښه دا چې د راخلاص کې دغه یو دوایست ښه دا چې د راخلاص کې په دې کې به هغه سایت راخلاص کې فیسبوک دی هر شي چې دی چې راخلاص کې چې د تر اخلاصو سوکه براسه په دې ځای کې چې هر څه لیکلي دي پس کله دا انټر کوم په دې ځای کې دغه لیکنه کیږي ګوره دا به ټول د انتخاب کې کنټرول سی به کې ولر به یوزر اکاونټ ته په دې ځای کې به پیسټ کې کنټرول وی به کې کله بلاک اوي کله الاو کوي د حل یعنی د داس شوی مقصد دا هغه د سری کوم ټول سایټونه پر باندې بیا بس سر په خلاص وستان په خلاص بس سر په خلاص هغه نو راسه سیټ وی فلټرینګ ته راسه پر دې ځای چې د کلیک وکړي یو الاو لیست آل سیسو دا لرو بل ډیزاین اټ فور چیلډرن دا لایدا ویب سایټونه دی یوازې د کوچنیانو لپاره دي سیسو بل وای جنرال انټریست هغه عمومي د زړه د خوش ویب سایټونه دي بل وای انلاین کمیونیکیشن بل وای وارم انا جولټ دا د بالغو کسانو دي هغه څنګه کسان دي لکه خاص کسان دي سیسونه دلته بیا وای بلاک فایل ډاونلوډ دا په انتخاب کې ډاونلوډ نشي کولای په دې کې یوازې دغه وته انتخاب چې یوازې د کوچنیانو لپاره دی اوس بیا د هیڅ شی بل نسره خلاصو یوازې هغه سایټ اوس چې پښتنه ارسول ستاسو نه غړي کې شلم بیا پرغلا کوم اول نه وال وس ډیر دی دا د ویب سایټو په اړه سوسیسو لاندې ټایم لیمیټ دا مال د وخت محدودیتونه موږ لرو سیسو پر دې چې کله کلیک وکړي یو سیټ ټایم لیمیټ لري دا او چې دې ګوره زیا کان یوز د پی سي آل ډے ټول ورځ د کار کوي یا زیا کان انلی یوز د پی سي زیا یوازې هغه وخت د پرسونل کمپیوټر استفاده کوي سي فور د اماونت اف ټایم آی الاو یوازې هغه وخت چې اجازه ورکم پر دې کلیک وکړي ګوره ویکس ډے دا څه معنا دا چې ورځ دي سیسو اوس نو مانډي د دوشنبه په ورځ باندې دغه ساعتونه دغه دقیقې بیا ویک اند دا چې په پای کې د ساترډي یا سانډي او ساترډي په ورځ دغه ساعتونه دغه دقیقې دا یې لکه دا لکه ستا کې څه دی د سیسو راسه کمزې ته ټایم لیمیټ ته چراله دغه ته راسه سیټ کورپیوټر چراله په دې ځکه چې وای ګرځه ورځ استفاده کوي یا یوازې هغه وخت زه وخت ورکوم سیسو په دې کلیک وکړه دلته یو الاود لرو بل بلاک لرو شو ته متوجه سي غفاره خاو شو دی دا سانکشن چې سر دې په خلاص اجازه دې وظیفه پرې نه دا راپورته کا اوس په داته په دا کوچ کې فراسکټای له سوي په دې خو نه د کمپیوټر بیا باندې سیسو میډ نایټ به کوم یو راته معنا کې د شپې نیمایي افرین د شپې په نیمایي کې ور کټ پرته و اخر څه شو مالټا ولاغه سیسو نون کم ځای دی غرمه دا و د ډوډۍ وخت دی بالا به ورته دی کړه شه ځان نو ورڅ نو د شپې د 12 بجو سره نیول راځه د ورځې 12 بجې برته د شپې د 12 بجې سیسو دا کوم ورځ د سانډي د شنبه ورځ لکه چې مکتب له پدې ورځ ولا کګل ورځ وګوري بل څه بالا په سیسو پاسورډ یې زده دی یوزر نیم ستا خو خلاصيږي نه د یک شنبه په ورځ ټول ورځ باندې د تست سیشن په ورځ د شپې باندې سار پر و بجې خلاص دی درته بجې بیا باندې ټول ورځ بالا خو به سر په خلاص سو اما سمې ور استاد سپک کړي وای چې وس هغه چې کوو اخر چې کوو ما ځنن ورځ سو ده ورځ په دې ځای کې وګوره دا یا د خپل کمپیوټر مانډي دوشنبه بل زه بیا درته ګورم سیسو سر کوم په خلاص شو شین رنگ باندې سپین رنگ خلاص سیسو د دې ځای څخه خبرته واړه بیا راسه گیم فلټرینګ سیسو دا د گیم کارونه دي پر دې چې کلیک وکړئ دا ته څو گیمونه دي په دې ځای کې درته راړي دا گیمونه زما خپل ځن نه لرم چې استفاده کوم ګوره دا چې د خلاص کې یو بند خلاص دی لکه هغه د ویب سایټو کار دی سیسو اوس بیا به نیم ساعت زه پابجي د پلانو بستانه پر پام ته مولا درته راوړي و دا څو کوم سکال راکې ګیم انسټال ته ګیم انسټال نه لري ګوره گیمونه زه نه لرم
بیرته ځم د یوزر سټینګ ته ځم ښه لاندې ډیسکټاپ اپ ریسټریکشن لرو دا چې دې را خلاص کړئ دلته وایي ټولې برنامې استفاده کولی شي یا ټولې دي خاورې وخوري دا به زه یې ساتکۍ ویډیو ودرومه ښه ځکه دې را واړوئ دا ټولې هغه برنامې دي چې زما په کمپیوټر کې دي صحیح شو اوس نو وایي چیک د اپس دټ کان بي یوزډ هغه برنامې چې د ټیک مارک یې هغه د استفاده کولی شي فرض که زه یوازې اکسل ورته ټیک ماروم اکسل وینئ را بسې دا به چشکې دا به لا ووځي نور د ده شیان خلاص شو د وخت محدودیت د کار محدودیت مو دواړه سره په خلاص شو ویډیو به لا بندوم صحیح شو